سلامونه ملګرونه کې هیلې او احترامات لنډه خبره به کوم د تیر په څیر دا په سوشل میډیا باندې ګورم چې نور احساس یو شاعره ده لیکواله ده اوس زه دې کې نه پرېوځم چې هغه ښه شاعره ده او ښه لیکواله ده او که نه ده ځکه زه ښه نقاد نه یم نه ښه شاعر یم نه ډېر زده کړه مې شته نو دغه موضوع نه به راتېر شم او زه حلفن دا ویلی شم چې ما چرته هم د دې غزل ما سیوای دغه په ټیک ټاک کې چې کلیپس میپس راځي یا فیسبوک کې چېرته تاسې یو فني غوندې کلیپ خلکو جوړ کړی مذاق په تور شریکوي نو ما هغه کتلی دي باقي زما ظاهر خبره ده هر چا خپل ذوق دی خپل معیار دی د خپل انداز مطابق شي نه ګوري خپل خوښ شاعران دي هغه ګوري خپل خوښ اداکاران دي هغه ګوري خپل خوښ لیکوالان دي د هغې لیکونه ګوري ما نه خبره لږ ګډوډ کېږي ستړی راغلی یم نو داسې ده چې هغې چېرته تصویر لیک شوی دی چې هغه د پردې نه بغیر دی ملګري زه ډېر زیات خفه شم زموږ د مقامي دانشوران چې ځان ته وایي سو کال د مبارزین چې ځان ته وایي هغې هم لګیا دي ملنډه کوي لکه څه ضرورت دی یو تصویر دی اول خو تصویر دی لیکېدو ته زه حیران یم دې جنۍ به کله هم نه غوښتي چې دې تصویر دی لیک شي خو چې دا لیک شوی دی نو د دې معنا ده چې دا چېرته څوک داسې څوک و چې د دې پې کانفیډنس و دې ته کانفیډنس و د دې پې اعتماد و د دې پې ټرسټ و هغه ته یې لیږلی دی اوس یا خپل څوک هم کېدی شي نږدې رشته کې هم څوک کېدی شي څوک جینۍ هم کېدی شي څوک ملګری میل هم کېدی شي وټ ایور هر چا خپل لوبه ده هر چا خپل فلم دی هر چا خپل ژوند دی او هر چا ته حق حاصل دی چې په خپل زاویه نظر باندې ژوند تېر کړي بهتره خبره ده موږ ټول زده کول پکار دي خو دلته د شکل مذاق وړول بس هغې پرده کول اوس د پردې نه بغیر یو تصویر راغی هغه ډېر زیات قبول صورت خو دی خو لکه ډېر زیات څه مس ورلډ نه ده مطلب مس پاکستان نه ده مس پښتونستان نه ده پښتونخوا نه ده سو واټ از دس لکه ما ته د هغې د مذاق وړا وهلو کوم ضرورت دی او یا آیا دا د شرم خبره ده چې یو څوک کنې په معروفو معنو کې ښکلی نه دی هسې خو هر انسان ښکلی دی هغه ویسټ انډیز والا که تاسې ګورئ د افریقن که تاسو ګورئ هغې په خپل رنګ کې په خپل جسامت کې په خپل هولیه کې هر انسان ښکلی دی اوس یو سړی ښکلی نه هم دی لکه فرض کړو زه ته ښکلي نه وي نو سو واټ لکه څه چل وشو دنیا ورانه شوه او یا دا معیار دی سپین رنګ معیار دی یا معروف معنو کې معروف خدوخال چې دی هغه معیار دی د ژوند کردار دی او په کردار کې هم ډېرې کم موږ څوک پرښتې نه یو خو شیطانان هم نه یو دا وړې خبرې زمونږ رویې طی کوي او بله دا دا رویې زمونږ خویان دي زمونږ میان دي چې هغې موږ مذاق وړاوو که هغه لیک کوي هم یې مذاق وړاوو او که اوس یې تصویر لیک شو نو هم یې موږ مذاق وړاوو نو دا هغې د ژوند نه د ژوند په مختلفو شعبو کې د خپل کردار نه منع کوي یاد ساتئ چې دا اوس دومره ډسهارډ شوي پوره یوه جنۍ که سکول ته ځي او هغې ته څوک په لار کې زه ودرېږم نو ما په ذهن کې فوري دا راځي چې بله زما لور ته او زما خور ته هم څوک ودرېدی شي نو دغه ځای نه زما سایې کې جوړېږي ځکه چې په خپله زه دا کار کوم بیا چې د یوې جنۍ سره هریسمنټ کېږي او زه یې وینم هغه څوک هریسمنټ کوي د هغې یا بېعزتي وټ ایور معروف معنو کې اواز کول سترګې روزې وهل نو هر سړی بیا ویرېږي ګیر چاپېره کم خلکو چې کلا او ظرف نه کوم خلک چې په دې نه پوهېږي نو بس هغې خپله خور لور بیا په کور باندې کښېنوي هغه د تعلیم نه منع کوي دغسې د ژوند په هر محاذ کې اوس د هغې دومره بېعزتي کېږي نور جینکۍ چې هغې لیک کول غواړي هغې څه زده کړه کول غواړي هغې په انټرنیټ باندې راتله غواړي هغې خپل یو تشخص چې کوم دی هغه برقرار ساتل غواړي یا جوړول غواړي یا شخصیت جوړول غواړي د هر چا حق دی چې ځان ته یو شخصیت یو حق ولري په دې کې زما او ستا د معاشرې د بل کس کردار نشته چې موږ څوک منع کړو د چا د ذات فیصلې د چا د ژوند فیصلې ما او تا ته کله هم حق حاصل نه دی خو په دې وړو خبرو په دې وړو مذاق باندې موږ نور خلک بیا یې راوو چې هغې دې میدان ته راشي هغې لیک ته راشي هغې لوست ته راشي د ژوند چې کوم جایز میدانونه دي په هغې کې خپل کردار ولوبئ او بل بنیادي خبره دا ده چې تاسې هغه خلکو ته وګورئ چې هغه به د دې نه په شکل صورت کې خرابي خویاندې به د خلکو میاندې به د خلکو کور والا به د خلکو جینکۍ به په خپل هم دا ګوري چې دا خو نسبتا ښه قبول صورت انسان دی بس داسې خبره نشته نو چې د شا شکل صورت په معروف معنو کې د چا شکل صورت خراب نه زه د معروف معنو زموږ د زمانې چې کوم پیمانې موږ طی کړي د ښایست څه پیمانه ده ته ښایست څه ته وایې زما یو بنده خوښ دی ما دپاره ښایسته دی ستا نه دی خوښ تا دپاره بس تک تور دی ستا دپاره مطلب هېڅ هم نه دی تا دپاره بس لکه یو ډونټ کنسیډر هیم اور هیر که ته هغه جنۍ ده هلکه ته یې اړو کنسیډر کړې نه ما ته ښه ښکاري یو جنۍ ده ښایسته ښکاري تکه توره ده غټې غټې سترګې دي وړې سترګې دي غټه پوزه ده دنګه پوزه ده چته پوزه ده غاښونه یې شته نشته ما ته ښه ښکاري اټس اپ ټو می لکه د اوس دا معیار زما ذهن طی کوي د خوبصورتۍ دا معیار زما ذهن طی کوي نو په ګاډ سیک دا موضوع بحث
مام جوړ کړه غلطي مې وکړه خو زه بهر حال مسلسل په دغه ټایم لاین باندې دغه تصویران راتېرېږم اول چې چا د تصویر په اعتماد کې لیکلي دي دا ډېر ظلم دی څوک بیا په داسې معاشره کې په چا اعتبار به وکړي یار تاسې او ستاسې خدای او بله دا ده چې څوک د رنګ او شکل صورت د مذاق وړوئ دا هم ډېر زیات افسوسناک کردار دی او دا موږ دې ته مذاق نه وړوو د دې مذاق نه جوړو بلکې موږ خپلو راتلونکي نسلونو ته چې په هغې کې زمونږ لوڼه هم به شاملي په هغې کې به زموږ خویندې هم شاملي هغوی ته د ژوند په ډېرو شبو کې رکاوټونه جوړو هغه رکاوټونه نفسیاتي دي هغه سماجي دي سوشل دي او کلچرل دي او دا رویې دي بیهیویرل دي دا د دې رویو څیزونه دي چې دا موږ ته بیا ټرانسلیټ کیږي په بل ځای کې زما لور ته زما خور ته به ټرانسلیټ کیږي زما راتلونکي نسلونه کې به دا خبرې ټرانسلیټ کیږي یعنی دا رویه به ټرانسلیټ کیږي که څوک ښکلی نه دی په معروف مانو کې بس خدای مکه ګنې هغه انسان نه دی هغه حق نه لري چې ژوند وکړي اول تصویر لیکي دا ډېر غلطه خبره او بیا د هغې نه مذاق وړوهل چې دی دا د ځان مذاق وړوو اوس که رښتیا راباندې ویم دا کوم خلک چې مذاق وړوئ مړه دوی په خپله کوم ښکلي دي دوی خو هم په معروف مانو کې شکلونه بیا دومره بېکاره دي چې والله او زه وینم چې ډېر دانشوران دوی ځان ته په فیسبوک کې خو هر سړی دوه کرښې لیکي او دانشور دی د دې سخت خلاف یم یاره بس ما ته سم مازغه مې راغورځېږي یو دا د څو کال دانشوران ته په معروف اخبار کې لیکل نه کې ته ځان څنګه کالمست وې فیسبوک کې دوه درې کرښې راکاږي او یو په هر ځای ما صدران هم ولده صدران او چرمنان مې هم ولده چې هغې هم مذاق وړوئ تاسې لیډرز یې تاسې پاینیرز یې د معاشرې تاسې انټلیکچوال ځان ته وایئ که نه دانشوران ځان ته وایئ پکار دی تاسو پازیټیو خبره وکړئ پازیټیو اړخ باندې ډسکشن وکړئ وٹ ایور شي ډز څه کوي هغه اټس اپ ټو هر دا د هغې کردار دی زما شاعري نه ده خوښه آی سکپ زه نه ګورم زه نه خوښوم یا ما ته محسوسېږي نه چې زه واورم بس زما په ځان له بل معیاري زما به یو دوی شاعر خوښ چې تاسو به یې پېژنئ نه زما کېدای شي یو لوی دانشور زما خوښي یو لوی کردار زما خوښي یو لوی شاعر ادیب زما خوښي اټس اپ ټو می دا زما کردار دی او اټس اپ ټو هر اټس اپ ټو هیم دا دغه سړي دغه زنانه دغه ښځې دا ستا دا په تا پورې ده چې ته څه خوښې او څه کوې او څنګه نه کوې تر څو پورې چې ته د معاشرې چې کوم اخري هغه یعنې زما پوزه چې کوم ځای نه شروع کېږي یا ما ته نقصان نه رارسي سماج ته نقصان نه راسي کس ته نقصان نه رسي په هغه کې بدن نه ته ازاد یې او زه هم ازاد یم چې څه غواړم هغه وکړم او ته هم ازاد یې چې څه غواړې هغه وکړې نو دا ډېره زیاته د شرم خبره ده ما نه خبره اوږدېږي دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده دا مونږ ځان باندې جبر کوو دا مونږ ځان ته رکاوټونه جوړوو که مونږ د ښایست پیمانې طی کوو که نه نو مونږ ځان ته رکاوټ جوړوو بیا زه څه شی یم ویډیو نه منځ کې کټ شو یاره هغه د مسنجر باندې مونږ خلک کالونه کوو مونږ هم لږ رحم پکار دی یاره والله داسې ده چې په مسنجر باندې صرف د ګپ دپاره بیا چې کالو کې ملګري نو مونږ سره هم د وینا څه نه هغه اجس سره هم څه نه څنګه یو خیمه نور او نور او نور او نور مړه زه دې طرفه چغې وم نور او هغه د هغه طرفه وایي چغې وم نور نږدې زما سره په دویم کلي کې به اوسېږي وایي باران شته که نشته نو وروره په دغه دویم کلي کې اوسېږي خبره مې رانه کټ کړه و ما دا وی چې بس موږ له په ځان هم رحم پکار دی موږ له چا د لیک هم مذاق وړاوهل نه دي پکار انکرج کول پکار دي ګوره هر سړی اپریشیټ کوي هغې وجه دا ده که تاسې غواړئ چې سماج وده وکړي په دې سماج کې انټلیکچوال خلک راشي په دې سماج کې لیکوالان راشي د بدلون دا چینج ایجنټس دي دا لیکوالان دا ویونکي دا شاعران ادیبان دا چینج ایجنټس دي دا د تبدیلۍ دپاره دي کار کولی شي که موږ تاسې انکرج کړو دا زموږ ستا په سماج کې نوم ورته میلاویږي نو بس میلاو دی چې دا زموږ د سماج نوم دی دغه بیا مثال ګرځي زموږ د راتلونکي نسلونو دپاره ستا په نسل کې به دا خلک بیا مثال وګرځي او تا ته به سبا له فخر او بیا دا شیزونه چې یاره فلاني کور جینۍ ده هغې مخ ښکاره کړی دی هغه پایلټه ده هغه استاذه ده هغه افسره ده بهی وروره شته پلاره شته ترې شته ماما شته هغه پې فخر کوي او تا اسمان په سر راښکته کړی دی چې بهی دا چلو شو زما د علاقې بېعزتي کېږي دا په ګاډ سیک یار په دې بېعزتي نه کېږي چې ماشومانو ریپ کېږي دې باندې بېعزتي نه کېږي زنانه په لارو کوڅو کې بیا کار کوي او چې هلته بس چېرته ریس سایکلینګ یې وکړو ریس کې څه واخیسته په مهذبه طریقه باندې سیمې نمایندګي وکړه بس ما ورته تکلیف دی دا فرسټریشن دی دا مایوسي ده تکلیف نشته کلچر ملچر په دې نه خرابېږي کلچر یو ایور چینجینګ یو څیز دی یو ابسټریکټ یو جامد نه پاتې کېږي هغه چې بس دا به ما پلار نیکه دلته تڼۍ لګولې نو به بټنې لګولې وي زه به تڼۍ نه لګوم لکه په ګاډ چې زما پلار نیکه داسې پیزار نه واغوستی ستا پلار نیکه هم دغه پیزار نه واغوستی دا بدلېدونکي شی نه دي دا خبرې د انګریزي دا موبایل دا فیسبوک اوس کا موږ مشران ناپاسې د بوی بیرته چې موږ لرې کوي د دې شي نه په ګاډ څه کې یار دا تاسو هسې مطلب خبره اوږده شو خو بس د الله په امان کورم ودان یاره